السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ او جوړ بوئ. موږ او تاسې به په نننی درس کې د یوې اختیاري زاویې یا لحاظات څخه د لوی قیمت درلودونکي زاویې سره اشنا شو. څه ډول کولی شو فرض کړئ د ساین 300 درجې مثلثي نسبت پیدا کو، یا څه ډول کولی شو کوساین 180 درجې مثلثي نسبت پیدا کو. په همدې ډول تنجان کو تنجان یا سیکنډ کو سیکنډ یا لوی له دې زاویو څخه څه ډول کولی شو د هغې مثلثي نسبتونه پیدا کو. په نننی درس کې به وپېژندو. د دې لپاره دوه حالتونه په نظر کې نیسو. یو حالت لومړی که چیرې د 90 درجو ضربتا کو نو موږ او تاسې د هماغې مثلثي نسبت کو فنکشن په نظر کې نیسو او علامه نظر اسټیک ته ټاکو چې په تیر درسو کې موږ او تاسې اسټیک پیژندلی وو. از ای په معنا دی په لومړی ناحیه کې یعنی ټول مثلثي نسبتونه مثبت دي. په دویمه ناحیه کې ساین او د هغې محفوظ نسبت ده. په دریمه ناحیه کې تنجان او محفوظ تنجان مثبت او نورواړه په دریمه ناحیه کې منفي دي. او په څلورمه ناحیه کې کوساین او محفوظ د کوساین مثبت ده. نورواړه مثلثي نسبتونه په څلورمه ناحیه کې منفي دي. یعنی نظر اسټیک ته علامه په دې ډول ټاکو. او که چیرې د 90 درجو ضریبي جفت وو په خپله همغه مثلثي نسبت لیکل کیږي او علامه نظر اسټیک ته ټاکل کیږي. په دې ډول دقت کوئ که چیرې لومړی نظر تاک ته ولیکو په دې ډول لیکلی شو ساین ان ضرب پای پر 2 مثبت منفي الفا. پای پر 2 موږ او تاسې پیژندلی وو چې مساوي کیږي له 90 درجو سره. یعنی که چیرې همدغې 90 درجو ضریب یعنی ان تاک وي اینی که چیرې تاک وي په دې ډول پیدا کیږي. دقت کوئ د همدغې مثلثي نسبت کو فنکشن چې عبارت له کوساین څخه ده هماغه لیکل کیږي. یعنی کوساین الفا. کوساین الفا علامه په نظر اسټیک ته پیدا کو. که مثبت لاسته راغله مثبت لیکل کیږي او که چیرې منفي لاسته راغله منفي علامه لیکل کیږي. که چیرې همدغه ان جفت وه نو بیا موږ او تاسې د کوساین الفا پر ځای ساین الفا لیکلو. یعنی هیڅ په مثلثي نسبت کې تغییر نه راتللو. دا چې مثلثي نسبت د 90 درجو ضریب تاک ده نو ساین په کو فنکشن تبدیل شو چې عبارت له کوساین څخه ده. دویم رزو د کوساین ته کوساین ان ضرب پای پر 2 مثبت منفي الفا مساوي کیږي له ساین چې کو فنکشن له ساین سره عبارت ده ساین الفا مثبت علامه کله سره مثبت لیکل کیږي. که چیرې منفي علامه سره پر ځای منفي لیکل کی. د کوساین پر ځای ساین موږ ځکه ولیکلو چې د 90 درجو ضریبي تاک ده. په مثالونو کې به انشاءالله په مفهوم باندې پوه شئ. دریم د تانجانت رابطې ته راځو. تانجانت ان ضرب پای پر 2 مثبت منفي الفا زاویه مساوي کیږي له مثبت منفي د تانجانت محفوظ عبارت د تانجانت کو فنکشن عبارت له کو تانجانت څخه ده. الفا زاویه په خپله لیکو. څلورم له سیکنډ رابطه ده. سیکنډ ان ضرب پای پر 2 سیکنډ ان ضرب پای پر 2 مثبت منفي الفا مساوي کیږي له مثبت منفي د سیکنډ محفوظ له کو سیکنډ څخه عبارت ده کو سیکنډ الفا څخه. پنځمه رابطه له کو تانجانت څخه عبارت ده. کو تانجانت ان ضرب پای پر 2 مثبت منفي الفا. د کو تانجانت کو فنکشن چې د تانجانت څخه عبارت ده یعنی تانجانت د الفا
تنجان دی الفا. او کچری مثبت علامه لاسته راغله مثبت لیکل کیږي، کچری منفي راغله علامه منفي لیکل کیږي. شپږمه رابطه چې ده هغه له سیکنډ څخه عبارت ده، کو سیکنډ څخه عبارت ده. شپږمه رابطه له کو سیکنډ څخه عبارت ده. کو سیکنډ ان ضرب پای پر 2 مثبت منفي الفا مساوي کیږي له د کو سیکنډ کو فنکشن چې دا له سیکنډ څخه عبارت ده. لکه څه ډول چې د سیکنډ کو فنکشن له کو سیکنډ څخه عبارت و، نو کو سیکنډ مساوي کیږي له سیکنډ الفا سره. که مثبت علامه وه مثبت او که چیرې علامه منفي وه منفي لیکل کیږي. ولې د کو سیکنډ کو فنکشن موږ دلته ولیکلو؟ ځکه موږ په لومړی کې یادونه وکړه که چیرې انتاک وي کو فنکشن لیکل کیږي، که چیرې ان جفت وي بیا په خپله همدا مثلثاتي نسبت لیکل کیږي. په دې ډول دقت کوئ، که چیرې په دې ډول وي چې ساین ان ضرب پای پر 2 مثبت منفي الفا، نو موږ وایو چې مساوي کیږي له که چیرې ان جفت وي نو په همدغې مثلثاتي نسبت سره علامه که مثبت و مثبت، که چیرې منفي و منفي، که چیرې ان جفت وي په خپله مثلثاتي نسبت لیکل کیږي، که چیرې تاک وي کو فنکشن لیکل کیږي. دویم د کوساین رابطې ته راځو. کوساین رابطه په دې ډول ده ان ضرب پای پر 2 مثبت منفي الفا مساوي کیږي له کوساین الفا سره مثبت منفي کوساین الفا. ځکه مثبت منفي کوساین الفا کیږي چې د ان قیمت جوب ده. دلته چې ساین الفا موږ لیکلي وه دلته د ان قیمت تاکو، نو په همدې خاطر موږ کو فنکشن لیکلو. دا چې دلته مثلث په زاویه کې د 90 درجو ضریب جوب ده، نو ځکه په خپله همدا مثلثاتي نسبت لیکل کیږي. د تنجان اړیکه په دې ډول ده ان ضرب پای پر 2 مثبت منفي الفا مساوي کیږي له تنجان د الفا سره مثبت منفي تنجان د الفا. څلورمه اړیکه له سیکنډ څخه عبارت ده. سیکنډ ان ضرب پای پر 2 مثبت منفي الفا مساوي کیږي له همدغې مثلثاتي نسبت یعنی سیکنډ الفا سره. علامه لاسته راځي که مثبت و نو مثبت دلته لیکل کیږي، او که چیرې منفي و منفي لیکل کیږي. پنځمه رابطه د کو تنجان ده. کو تنجان د ان ضرب پای پر 2 مثبت منفي الفا مساوي کیږي له مثبت منفي کو تنجان د الفا سره مثبت منفي کو تنجان د الفا سره. شپږمه اړیکه چې اهرني اړیکه ده له کو سیکنډ څخه عبارت ده. کو سیکنډ ان ضرب پای پر 2 مثبت منفي الفا مساوي کیږي له مثبت منفي کو سیکنډ الفا څخه. شپږ اړیکې د تاک لپاره او شپږې د جوب لپاره په خلاص ډول زده کوئ. که چیرې مثلثاتي نسبت کوي په همدغه کې د 90 درجو ضریب تاکو، نو کو فنکشن لیکلی کیږي، او که چیرې ان جفت و نو په خپل حال همدغه مثلثاتي نسبت لیکل کیږي. مسایلو ته راځو انشاءالله. په مسایلو کې په مفهوم باندې پوهیږئ. دغه سوال مې درته ولیکل، دقت کوئ په دې ډول حلیږي. لومړی سوال ته راځو. ساین 180 درجې مثلثاتي نسبت پیدا کړئ. ساین 180 درجې مساوي کیږي
ساین 2 ضرب 90 مثبت 0. دا ځکه که چیرې 180 پر 90 باندې وویشل شي نو 2 ضرب 90 مساوي کېږي له 180 سره 180 منفي 180 صفر لاسته راځي یعنې 180 مساوي کېږي 2 ضرب 90 مثبت 0. په دې ډول لاسته راوړو. ساین 180 مساوي کېږي ساین 2 ضرب 90 مثبت 0. د 90 درجو ضریب ته دقت وکړئ جفت ده. موږ ویلو چې کله د 90 درجو ضریب جفت وي نو په خپله همدغه مثلثي نسبت لیکل کېږي او ورسره یې زاویه یعنې ساین 0. علامات څه ډول ټاکل کېږي دقت وکړئ. په دویمه ناحیه کې ساین څه ډول و په دویمه ناحیه کې ساین مثبت و نو وایو چې مثبت ساین 0 چې مساوي کېږي له 0 سره. په دې ډول قیمت لاسته راوړلی شو. دویم سوال ته دقت وکړئ. کوساین 180 دا څه ډول لاسته راځي؟ کوساین 180 کوساین 180 مساوي کېږي کوساین 2 ضرب 90 مثبت 0. دا چې د 90 درجو ضریب جفت ده یعنې 2 یو جفت عدد ده نو موږ کوساین زاویه لیکو یعنې 0. په دویمه ناحیه کې کوساین څه ډول ده؟ په دویمه ناحیه کې کوساین منفي ده نو وایو منفي 0. کوساین د 0 درجه مساوي کېږي له 1 سره. منفي علامه په خپل حال باندې لیکو نو وایو چې کوساین د 180 درجې مساوي کېږي له منفي 1 سره. کوساین د 180 مساوي کېږي له منفي 1 سره. دریم سوال ته دقت وکړئ. په دریم سوال کې راکړل شوی دی چې ساین 300 درجې مثلثي نسبت لاسته راوړئ. نو موږ وایو چې ساین 300 مساوي کېږي له ساین 3 ضرب 90 مثبت 10. ځکه که چیرې 300 پر 90 باندې وشو 3 ضرب 90 مساوي کېږي له 200 سره. که چیرې له 300 څخه 200 تفریق کړو 10 بقي پاتې کېږي نو موږ وایو چې 300 مساوي کېږي 3 ضرب 90 مثبت 10. د ساین 300 پر ځای موږ لیکلی شو چې 3 ضرب 90 مثبت 10. دا چې د 90 درجو ضریب تاک ده نو د ساین پر ځای کوفاکشن یعنی کوساین لیکلی کېږي. کوساین د 10 درجې علامې ته دقت وکړئ. علامه په دریمه ناحیه کې لومړی دویمه دریمه او څلورمې ته ځي. د 10 درجو په اندازه څلورمې ناحیې ته ځي. په څلورمه ناحیه کې ساین ته منفي علامه لري. ساین څه ډول علامه لري؟ منفي. که چیرې څوک ووایي چې په څلورمه ناحیه کې کوساین مثبت ده علامه یې باید مثبت ولیکلی شي. دا علامه کوساین ته نه بلکې ساین ته لیکل کېږي یعنې لومړی نسبت ته لیکل کېږي. که چیرې همدغه سوال د کوساین و موږ بیا کولی شول چې دلته مو د کوساین علامه تعیین کړې وه خو آمده سوال چې دا د ساین نسبت ده ځکه علامه ساین نسبت ته ټاکل کېږي. نو وایو چې منفي مساوي کېږي منفي کوساین 10 درجې چې منفي علامه په خپله کوساین د 10 درجو مساوي کېږي 3 جذر 2 تقسیم 2 باندې.
څلورم سوال ته دقت وکړئ. څلورم سوال په دې ډول لیږي وکړل شوی دا چې کوساین یو سلو شل درجې مثلثي نسبت پیدا کوي. کوساین یو سلو شل مساوي کیږي کوساین یو ضرب 90 مثبت 10 درجې. دا چې دی 90 درجو ضریب تاک ده نو پر ځای کو فنکشن یعنی ساین لیکلی کېږي. ساین دی 10 درجې. علامه نظر کوساین ته باید تعین شي په دویمه ناحیه کې یعنی لومړی ناحیه یوه دویمه ناحیه کې د 10 په اندازه تللی ده. په دویمه ناحیه کې کوساین منفي ده. علامه هم باید منفي ولیکل شي چې مساوي کېږي له -1/2 سره. دا په دې ډول هم لیږي. دقت کوئ په دې ډول هم لیکلی شو چې کوساین دی یو سلو شل مساوي کېږي کوساین دی یو سلو شل منفي 10 کوساین دی یو سلو شل منفي 10 یا په دې ډول چې 2 ضرب 90 منفي 80 دلته باید په دې ډول لیکلی وه چې 2 ضرب 90 منفي 80 2 ضرب 90 یو سلو اتیا کېږي یو سلو اتیا منفي 80 مساوي کېږي له یو سلو شلو سره یعنې همدغه زاویه لاسته راځي. 2 ضرب 90 منفي 80 کېږي. دقت کوئ دا چې د 90 درجو ضریب جفت شولو نو مثلثي نسبت خپل حال نه لیکو یعنی کوساین لیکو ساین نه لیکو. مثلثي نسبت خپل لیکو کوساین 80 درجې. په دویمه ناحیه کې کوساین منفي ده. په دویمه ناحیه کې کوساین منفي ده یعنی منفي کوساین د 80 یو پر 2 سره مساوي کېږي. بیا هم هماغه قیمت لاسته راغلو کوم چې مخکې راغله. په قیمت کې هیڅ کوم تغییر نه راځي چې د هرې طریقې څخه سوال حل کوي. یعنی تاسو کولی شئ په دې دواړو طریقو باندې جواب لاسته راوړئ. لومړی موږ او تاسې یو سلو اتیا ترې جوړ کړل یو سلو شل څخه او منفي مو 80 کړل چې مساوي کېږي قیمت یې له یو سلو شلو سره. پر ځای مو د کوساین پر ځای مو کوساین ولیکلو ځکه چې د 90 درجو ضریب تاکو. دلته موږ ځکه ساین لیکلو چې د 90 درجو ضریب دلته جفت و ځکه مو کوساین ولیکلو. دلته مو ځکه لیکلو چې تاکو ساین مو لیکلو. منفي ساین 10 بیا هم منفي 1/2 کېږي او منفي کوساین 80 هم منفي 1/2 کېږي. یعنی په دویمه طریقه باندې هم جواب لاسته راوړلی شئ. هره طریقه چې درته لنډوي له همغې څخه ګټه اخلئ. راځو پنځم سوال ته. که چیرې په دې ډول سوال راکړل شوي چې ساین دی پای مثبت الفا ساین پای مثبت الفا دا څه ډول حلیږي. دقت کوئ یو تخنیک څخه ګټه اخلو په دې ډول چې ساین 2 ضرب پای پر 2 مثبت الفا. ولی موږ 2 ضرب کول ځکه چې دلته قیمت یو سلو اتیا درجې و موږ 2 ضرب پای پر 2 ته تبدیل کړو یعنې پای مساوي کېږي 2 ضرب پای پر 2 سره ځکه 2 له 2 سره اختصار کېږي بیا هم پای له پای سره مساوي کېږي. په دې تخنیک سره کولی شو د دې سوال حاصل لاسته راوړو. دقت کوئ ځواب ته د 90 درجو ضریب تاک شولو نو موږ وایو چې مساوي کېږي ساین الفا سره. شپږم سوال ته دقت وکړئ. که چیرې په دې ډول سوال راکړل شوی چې کوساین 2 پای منفي الفا وي 2 پای منفي الفا بیا هم کولی شو له تخنیک څخه ګټه واخلو. په دې ډول لیکلی شو چې کوساین
څلور پای پر دوه یعنی هم صورت ته دوه ضرب او هم مخرج ته دوه ضرب که چیرې څلور له دوه سره اختصار کو بیا هم له دوه پای سره مساوي کیږي منفي الپای په خپل حال کو یعنی دوه الفا مساوي کیږي څلور الفا پر دوه که چیرې دوه له څلور له دوه سره اختصار کو نو صورت کې بیا یوازې دوه پای او مخرج کې به دوه ختم شي دوه پای له دوه پای سره مساوي کیږي د دې تکنیک په اساس کولای شو چې د سوال حاصل لاسته راوړو دقت کوئ په څلورمه ناحیه کې کوساین څه ډول ده په څلورمه ناحیه کې یعنی منفي الفا په اندازه کم په څلورمه ناحیه کې کوساین مثبت ده نو لیکو مثبت کوساین الفا مثبت کوساین الفا اووم سوال چې دا د تانجان ده که چیرې یوه زاویه منفي وي څه ډول یې حلولی شو دقت کوئ اووم سوال د تانجان ده تانجان د منفي پنځه پای پر دوه دا څه ډول حلولی شو دې سوال ته دقت وکئ موږ لیکلی شو چې مساوي کیږي تانجانت منفي پنځه پای پر دوه له منفي تانجان د پنځه پای پر دوه سره منفي پنځه پای پر دوه سره دقت کوئ که چیرې پنځه پای پر دوه ساده کو نو لیکلی شو پای پر دوه له 90 درجو سره مساوي کیږي یعنی په دې ډول لیکلی شو 15 ضرب 90 15 ضرب 90 دې پر ځای لیکلی شو چې منفي تانجان د 15 ضرب 90 15 ضرب 90 مثبت صفر منفي په خپل حال باندې لیکو تانجان ضریب تاګ ده نو لیکو چې کو تانجان د صفر کو تانجان د صفر مساوي کیږي کو تانجان د صفر منفي الفاظ په منفي لایتنهي سره مساوي کیږي دقت وکړئ څه ډول محال کو دا سوال موږ ته راکړل شوی چې تانجانت منفي 15 پای پر 2 قیمت پیدا کړئ تانجان د منفي 15 پای پر 2 مساوي کیږي له منفي تانجانت د 15 پای پر 2 سره یعنی منفي موږ مخکې راوړله منفي په خپل حال ولیکله او دا شکل موږ ساده کو پای پر 2 مو 90 درجو ته تبدیل کو 15 ضرب 90 مثبت صفر 15 ضرب 90 مثبت صفر مساوي کیږي له 450 درجو سره چې مخکې مې هم درته لیکلی وو یعنی د دې پر ځای د 450 پر ځای موږ همدغه زاویه ولیکله او کلمه مو په خپل حال ولیکله تانجانت ته دقت وکئ تانجانت دا چې ضریب تاګ ده په کو تانجانت یعنی کو فنکشن تبدیل شو زاویه مو په خپل حال ولیکله کو تانجانت صفر منفي علامه په خپل کو تانجانت صفر لا یتناهی کیږي دقت وکړئ دا چې علامه یې ولی دلته مثبت په دې هتیرو دقت کوئ په لومړۍ ناحیه کې تانجانت مثبت ده که چیرې منفي او منفي بولي منفي سره ضربه مثبت وه دا چې لومړۍ ناحیه کې تانجانت مثبت ده نو علامه یې ځکه منفي کیږي بل سوال ته راځو دقت کوئ بل سوال چې عبارت له اتم سوال څخه ده همدغه تانجانت ده خو په دې کې تغییر څه ده په دې کې تغییر دا ده که چیرې د یوې زاویې یعنی پای مخرج دوه نه بلکې څلور وي څه ډول یې صدا کولی شو دقت وکئ که چیرې مخرج څلور وي موږ لیکلی شو چې تانجانت د 15 پای پر 2 مساوي کیږي له تانجانت د پای پر 4
15 څلور پر ځای موږ په دې ډول لیکو څلور پای مثبت پای تقسیم څلورو باندې څه ډول مو ولیکلو دا دلته درته لیکم دقت کوئ تر څو په مفهوم باندې ښه پوه شئ که چیرې د یوه مثلثاتي نسبت کې د پای قیمت څلور وي یعنی تنجان د 15 پای پر څلور دا څه ډول صدا کولی شو دقت کوئ په دې ډول یې صدا کولی شو تنجانت د 15 پای پر ځای موږ لیکلی شو څلور پای مثبت پای تقسیم څلورو باندې یعنی د دې تحنیک په اساس کولی شو جواب لاسته راوړو دقت کوئ تنجان د 15 پای تقسیم څلور پای تقسیم څلور یوازې پای کېږي مثبت پای تقسیم څلورو باندې یعنی جلا جلا مو تقسیم کړلو دا همدغه پخوانی تخنیک ته تبدیلو دوه هم صورت او هم مخرج ته ضربو لکه څه ډول مو چې همدغه سوالونه ساده کړل په دې ډول دقت کوئ تنجان د 2 ضرب پای پر 2 مثبت پای پر څلورو باندې اوس کولی شو د سوال جواب لاسته راوړو یا د دې مثلثاتي نسبت حاصل لاسته راوړو دا چې ضریب جب ده نو تنجان لیکل کیږي زاویه یعنی پای پر څلور هم ورسره لیکو دقت وکړئ علامې تعیین ته علامه څه ډول تعینیږي علامه په دې ډول تعینیږي په دویمه ناحیې څخه تیریږي دریمې ناحیې ته راځي په دریمه ناحیه کې که چیرې نظر اسټیک ته یې وټاکو نظر اسټیک ته په دریمه ناحیه کې تنجانت او محکوز د تنجانت مثبت دي نو موږ لیکو چې مثبت تنجانتي پای پر څلور پای پر څلور یو کېږي نو قیمت یې ده مثبت یو قیمت یې ده مثبت یو من په د نورو کې د اسټیک ونه لیکلو په خاطر د دې چې دا په تیر درسو کې موږ او تاسو په دقیق ډول زده کړي وو او د دې په اړه ځانګړې برنامه ما جوړه کړې وه راځم اخرنی سوال ته چې نهم سوال دا په دې ډول صدا کوم درته دقت کوئ نهم سوال تنجانت پای پر 2 ضریب تاک ده که جب ضریب تاک ده چې لیوه څه عباره ده نو د تنجانت پر ځای په خلاص ډول یې درته حلوم کو تنجانت لیکل کېږي کو تنجانت د زاویه یعنی تیتا کو تنجانت د تیتا په دویمه ناحیه کې لومړی ناحیه خو پای پر 2 ده او د تیتا په اندازه مخکې تلل دي په دویمه ناحیه کې تنجانت منفي ده نو لیکو منفي کو تنجانت تیتا منفي علامه خپله لیکو دقت وکړئ کو تنجانت بیا څه ډول راځي کو تنجانت د 90 درجو ضریب هم تنګ ده نو پر ځای تنجانت تیتا لیکو دقت وکړئ کو تنجانت په دویمه ناحیه کې څه ډول ده کو تنجانت هم په دویمه ناحیه کې منفي ده یوازې ساین محکوز دي ساین مثبت دي نو کو تنجانت هم څه ډول ده منفي ده یعنی منفي کو تنجانت تیتا چې مساوي کېږي منفي کو تنجانت منفي ضرب منفي مثبت تنجانت تیتا دقت وکړئ تنجان کو تنجان ته تبدیل شو علامه منفی راغله منفی مو ولیکله تنجان کو تنجان ته تبدیل شو ځکه د 90 درجو ضریب تا کول یو څه عبارت ده نو
موږ پر ځای تنجانت ولیکلو او علما مو کله چې پیدا کړه په دویمه ناحیه کې کو تنجانت منفي ده پر ځای مو منفي ولیکله منفي له منفي سره ضرب شو مثبت لاس راغله او منفي کو تنجانت مو په خپل حال باندې ولیکلو 9 سوالونه مې درته حل کړلو کله چې تاسو دغه 9 سوالونه زده کړل ان شاء الله تاسو به د احتیاري زاویې یا لحاظات او د لوی زاویې مثلثاتي نسبتونو په پیدا کولو کې هیڅ مشکل پیدا نه کړئ